بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ او ورځ به مو په خوشحالۍ سره پیل کړې وي. دا چې له ما څخه زیاترو ملګرو بار بار غوښتنه کوله او تل یې غوښتل چې زه تاسو ته د ګرافیک ډیزاینینګ په برخه کې عملي کار وکړم. نو دوستانو دا چې ګرافیک ډیزاینینګ یو جلا او ډیر پراخه فیلډ دی او همدارنګه په اوسني عصر کې خورا زیات مهم او استعمالیدونکی دی. د ګرافیک ډیزاینینګ مربوط ډیر زیات پروګرامونه شتون لري، مثلا لکه فوټوشاپ شو، السټریټر شو، ان ډیزاین شو او داسې نور. نو موږ او تاسې به له خیره په سلسله وار ډول سره یو پروګرام زده کوو. نو لومړی به موږ او تاسې فوټوشاپ شروع کوو. د فوټوشاپ د شروع کولو څخه مخکې موږ باید فوټوشاپ په پوره معنا سره وپېژنو. نو راځو په نننۍ ویډیو کې د فوټوشاپ په اساساتو او تاریخچه باندې خبرې کوو چې فوټوشاپ څه شی دی، د کومې کمپنۍ پروډکټ دی او په کومو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي او ولې دومره مهم دی. د ګرافیک ډیزاینینګ مربوط چې څومره پروګرامونه دي دا په کافي ډول عملي کار ته اړتیا لري. نو که چېرته موږ تاسې دلته درس ووایو او ځان سره یې پریکټس ونه کړو نو بیا دا مشکله ده چې موږ تاسې سره په صحیح معنا سره زده کړو. نو ښه خبره دا ده چې کوم درس موږ تاسې دلته اخیسته نو تاسو باید په کلاس یا په اتاقو کې ځان سره په کورونو کې هغې کې په عملي ډول کار وکړئ. نو زه د فوټوشاپ تیوري برخې ته لومړی فوټوشاپ پېژنو انشاءالله، بیا سټپ بای سټپ مخکې ځو. نو ځو سلایډ په طرف. موږ او تاسو سره دلته یو فوټوشاپ دی، سی سی دی او بل اډابي دی. دغه اډابي څه شی دی؟ اډابي دا به وپېژنو. سی سی څه شی دی په دې باندې خبرې سره کوو. زو what is the Adobe company؟ دغه اډابي خپله یوه کمپنۍ ده د سافټویر. The Adobe company is an American multinational computer company. دغه اډابي خپله یو امریکانۍ کمپنۍ ده کوم چې د کمپیوټر سافټویر تولیدوي. همدارنګه موږ تاسې که اډابي ووایو یا اډابي سیسټم انکارپوریټډ دواړه یوه خبره ده. دغلته دغه ملټي نیشنل نه مطلب دغه دی چې دغه کمپنۍ په زیاتې هیوادونو کې خپل فعالیت سرته رسوي. Adobe products are used primarily by professional designer and editors. Funded December 1982 by Dr. John Warnock and Charles Geschga. د لومړي ځل لپاره چې کله دغه اډابي کمپنۍ فاونډډ شوه په 1902 کې د دوه پروفیشنل ډیزاینرانو او ایډیټرانو لخوا څه شو دغه کمپنۍ تاسیس شوه چې له هغې څخه یو ډاکټر جان وارنک او بل چارلز ګیشګا و. نو دا عکس چې تاسو ګورئ دا موږ تاسو سره جان وارنک دی او بل چارلز ګیشګا دی چې دا په هغه وخت کې پروفیشنل ډیزاینران وو. دا دواړه خپله دغه اډابي کمپنۍ په 1902 کې فاونډډ شوه. د اډابي کمپنۍ چې کومه مرکزي اداره ده دا په سن جوس کالیفورنیا په امریکا کې موقعیت لري. د هیډ کوارټر چې دا موږ تاسو سره په سن جوس کالیفورنیا کې موقعیت لري. همدارنګه کله چې د کمپنۍ په لومړي ځل لپاره فاونډډ شوه نو دې تقریبا داسې ووه چې زیاتره سی یوز لره. نو لومړی د دې کمپنۍ سی یو چې جان وارنک و چې دا واخله د 1902 نه تر 2000 کاله پورې د اډابي کمپنۍ سی یو و. له هغې څخه وروسته بیا بروس چایزن د 2000 نه واخله تر 2000 پورې د اډابي کمپنۍ سی یو و، یعنی چیف ایگزیکیوټیو افیسر و د اډوبي کمپنۍ. له هغې څخه وروسته د 2000 څخه وروسته تر موجوده وخته پورې د اډابي کمپنۍ چې کوم سی یو د هغه شانتانیو نیریان دی. دغه کس چې تاسو ګورئ دا موږ تاسو سره شانتانیو نیریان دی چې فی الحال د اډابي کمپنۍ سی یو دی. په 2022 کال کې یو سروی وشو چې تقریبا په دغه کمپنۍ کې موږ تاسو سره 9209 کارمندان کار کوي. څومره؟ 9209 تنه په دغه اډابي کمپنۍ کې موږ تاسو سره کار کوي. خرجو اډابي کمپنۍ سافټویرز مخکې موږ تاسو ویل چې د اډابي کمپنۍ مختلف سافټویر تولید کړي دي
خو سپیشل دا کوم موږ تاسو چې دلته ښکاري دا یوازې د ګرافیک ډیزاینینګ مربوط دي. لکه هغې جملې څخه یو اډابي انیمیټ دی، اډابي فوټوشاپ دی، اډابي السټریټر دی، اډابي پریمیر پرو دی، اډابي لایټ روم دی او داسې نور. نو دغه یوازې د ګرافیک ډیزاینینګ مربوط صفحې دي چې دا ټولې موږ تاسو سره په اډابي کمپنۍ پورې تړاو لري، یعنې د دې کمپنۍ پروډکټ دی. خلاصو اوس فوټوشاپ پیژنو چې فوټوشاپ څه شی دی. نو موږ تاسې مخکې ویلو چې اډابي خپله یوه کمپنۍ ده، نو په دې خاطر د فوټوشاپ د اصطلاح څخه مخکې راځي. فوټوشاپ از د پروګرام اف اډابي کمپنۍ. د فوټوشاپ خپله چې دی د اډابي کمپنۍ یو پروګرام دی which is used for photo editing and graphic designing، کوم چې په خاص ډول د عکسونو د ایډیټ لپاره او همدارنګه د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره استفاده کیږي. دا یوازې نه چې موږ تاسې په فوټوشاپ کې یوازې عکسونه جوړولی شو، ایډیټ کولی شو، بلکې د ګرافیک ډیزاینینګ مربوط چې څومره مواد یا څومره دغه دي ټول موږ تاسې په فوټوشاپ کې هم کولی شو، لکه بینر شو، بروشور شو، آی ډي کارډ شو، بزنس کارډ شو وغیره، دا ټول موږ تاسې فوټوشاپ کې هم کولی شو. نو همدارنګه دغه فوټوشاپ چې دی په مختلفو ژبو باندې موږ تاسو سره پیدا کېږي. تقریبا د څه وه چې 6 ژبو باندې فوټوشاپ اویلیبل دی موږ تاسو سره، لکه انګلیسي شو، چاینیز شو، جاپانیز شو وغیره. یعنې تر اوسه پورې فوټوشاپ په 6 ژبو باندې اویلیبل دی. نو که موږ تاسو وګورو نو نن سبا چې دغه فوټوشاپ موږ تاسو سره د اډابي فوټوشاپ په نوم باندې پېژندل کېږي. اډابي فوټوشاپ موږ تاسو ورته ویلی شو. اډابي فوټوشاپ د لومړي ځل لپاره په 1988 کال کې د موږ تاسو سره ریلیز شو. په 1988 کال کې د دغه دوه ورونو لخوا څنګه شو جوړ شو چې له هغې څخه یو توماس نول او بل جان نول. تاسو د عکسونو کې ګورئ دغه موږ تاسو سره جان نول دی او دغه توماس نول دی، یعنې دغه هغه دوه نفره دي چا چې فوټوشاپ په اصطلاح باندې جوړ کړی دی. هغې څخه وروسته راځو. فوټوشاپ واز initially developed by Macintosh computers. لومړي ځل لپاره چې کله فوټوشاپ دغه دوه نفرو جوړ کړو نو دې فوټوشاپ یوازې په میکنټاش کمپیوټرونو کې کار کوو، یعنې یوازې په میکنټاش کمپیوټرونو کې دا چلیدو، په نورو سافټویرونو په نورو پلیټفارمونو کې دې کار نه کوو، یوازې په میکنټاش وینډوزګانو کې به دې کار کوو. خو وروسته دغه فوټوشاپ څنګه شو فراغه شو، له هغې څخه وروسته په هر پلیټفارم کې دې موږ تاسو سره دا چلیده، یعنې په هر پلیټفارم کې بیا کار کوو. چې لکه اوس موږ تاسو خپله ګورو لکه وینډوز 7 شو، 8 شو، 10 شو، 11 شو، حتی په ټولو کې کار کوي موږ تاسو سره. په عادي ډول باندې موږ تاسو کولی شو چې په اډاب فوټوشاپ CC یعنې په های ورژن کې لیټسټ ورژن کې موږ تاسو کولی شو چې ویډیو هم څه وکړو ایډیټ کړو په اډوانس ورژنو کې. نو موږ تاسو هم د ویډیو مناسب ایډیټ په دې کې کولی شو. ګور اډوانس ورژن ښه ټیټ ورژنو کې موږ تاسو نشو کولی چې ویډیو ایډیټ کړو، خو هغه عصري نشو کولی لکه څنګه چې د ویډیو ایډیټ خپله سافټویر وي. همدارنګه دغه د فوټوشاپ دا کوم کوډ چې دی دغه د پروګرامینګ په C++ ژبه کې شوی دی. د فوټوشاپ چې کوم کوډینګ دی نو هغه په کومه ژبه کې شوی موږ تاسو سره په C++ پروګرامینګ ژبه کې شوی دی. همدارنګه په تیر کلاس کې موږ تاسو ویلي چې موږ تاسو سره د ګرافیک ډیزاینینګ په دوه برخو ویشل شوی دی چې یو راسټر ګرافیک او بل ویکټر ګرافیک و. نو فوټوشاپ موږ تاسو سره د راسټر ګرافیک له جملې څخه دی. همدارنګه دغه فوټوشاپ چې موږ تاسو سره په دواړه پلیټفارم باندې استفاده کولی شو، که هغه 4 بیټه اپریټ سیسټم موږ سره وي او که 2 بیټه اپریټ سیسټم وي، په دواړو کې موږ تاسو سره کار کوي. اوس راځو هو نیډس اډابي فوټوشاپ. فوټوشاپ ته څوک ضرورت لري؟ نو دا چې فوټوشاپ د ډېر زیاتو مقاصدو لپاره استفاده کېږي. صرف یې موږ یو څو دلته وایو د مثال په ډول فوټوګرافرس کسان چې دي دوی د فوټوشاپ استعمال ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه چې دوی ټول کار د فوټوشاپ سره د عکسونو چې اخلي حتما به دوی په عکسونو کې ایډیټ کوي، ډیزاین کوي به یې. نو په دې خاطر فوټوګرافرانو ته فوټوشاپ زده کول ضرور دي. دویم ګرافیک ډیزاینرز. ګرافیک ډیزاینران هم دې ته ضرورت لري چې فوټوشاپ څخه استفاده کړي، یعنې استعمال یې کړي تر څو خپل د ګرافیک مربوط ډیزاینونه په فوټوشاپ کې وکړي. دغه ویب ډیولپرز هم دې ته ضرورت لري چې فوټوشاپ زده کړي تر څو خپل ویب سایټ ته په فوټوشاپ کې بینرې، لوګوګانې
او همدارنګه بټنې وغیره څه وکړي جوړ کړي نو دوی باید هم فوټوشاپ زده کړي. همدارنګه بل ورپسې د پرنټینګ هاوس نیډس فار یوزینګ فوټوشاپ. که موږ تاسو ګورو په دغه مطبوع کې د مدو والا هم فوټوشاپ ته ضرورت لري تر څو څه وکړي دوی خپل دغه ډیزاینونه په فوټوشاپ کې وکړي همدارنګه بیا یې پرنټ کړي. فوټو سټوډیوز په عکس خانو والا هم فوټوشاپ ته ضرورت لري عکس خانو والا هم فوټوشاپ ته ضرورت لري تر څو دوی څه وکړي مختلف عکسونه په کیمرو باندې واخلي او بیا فوټوشاپ کې جوړ کړي او له هغې څخه وروسته بیا پرنټ کړي. راځو ورژنز اف اډابي فوټوشاپ. دا چې مخکې ما تاسو ته وویل چې اډابي فوټوشاپ مختلف ورژن لري نو راځو په ورژن باندې خبرې کوو. د فوټوشاپ لومړی ورژن چې موږ تاسو سره ریلیز شو هغه د فبروري په 1990 کال کې میلادي کال کې دا موږ تاسو سره ریلیز شو. له هغې څخه وروسته 2.0 3.0 4.0 5.0 او 6.0 7.0 7.0 موږ تاسو سره د مارچ په 2002 میلادي کال کې دا ریلیز شو چې اوس هم په زیاتره ځایونو کې د 7.0 څخه استفاده کیږي. له هغې څخه وروسته موږ تاسو سره بیا فوټوشاپ سی ایس معنا کریټیو کلاود چې دا موږ تاسو سره د اکتوبر په 2003 کال کې ریلیز شو چې دا هم خپلې په ډېرو دغو کې راغی لکه فوټوشاپ سی ایس 2 شو همدارنګه فوټوشاپ سی ایس 3 سی ایس 4 سی ایس 5 سی ایس 6 سی ایس 6 موږ تاسو سره په 2012 د مې په میاشت کې ریلیز شو. له هغې څخه وروسته موږ تاسو سره فوټوشاپ سی سی راغی چې دا ډېر زیات مهم او مشهور شو. سی سی معنا کریټیو کلاود چې دا اوس موږ تاسو کوم ورژن استفاده کوو 2023 نو دا د کریټیو کلاود له جملې څخه ده چې دا د جون په 2013 کال کې ریلیز شو. له هغې څخه وروسته بیا سی سی 2014 سی سی 2015 سی سی 2017 سی سی 2014 حتی اوس داسې وه چې سی سی 2023 هم راوتلی دی. نو موږ تاسې به په اډاب اډوانس ورژن کې کار کوو چې هغه عبارت دی له سی سی 2021. نو دا موږ تاسې سره د فوټوشاپ ورژن چې په مختلف ورژنو کې دا موږ تاسو سره راغلی دی. انټرفیس اف اډابي فوټوشاپ 2021 دا چې له دې څخه مخکې چې موږ تاسې فوټوشاپ انسټال کړو او بیا هغه اوپن کړو لومړی موږ تاسې باید د فوټوشاپ دغه انټرفیس هغه کوم انوایرمنټ چې دی هغه باید وپېژنو چې هغه څه شی دی. دا چې هر پروګرام بیل بیل ځان ته خپله انټرفیس لري په مختلفو رنګونو باندې نو انټرفیس خپله څه دی انټرفیس از د لیاوټ اف پروګرام. دغه انټرفیس خپله د یو پروګرام هغه فزیکل انوایرمنټ دی در از یوز فار فري ګرافیک ډیزاینینګ چې په هغې کې موږ تاسو څه کوو ډیزاینونه ترسره کولی شو. زه زما فوټوشاپ اوپن کوم تاسو ته دغه انټرفیس زه ښیم او همدارنګه دغه انټرفیس از میډ اف نمبر اف ډفرنټ پینلز. د فوټوشاپ دغه انټرفیس دغه انوایرمنټ چې دا د مختلفو پینلونو څخه جوړ شوی دی کوم چې دغه هر پینل ځان ته جلا جلا وظیفه لري. نو زه فوټوشاپ اوپن کوم نو دا وګورئ دا موږ تاسو سره د فوټوشاپ هغه انټرفیس دی. مخکې ما تاسو ته ویلی چې د هغه ساحه چې موږ تاسې پکې ډیزاینونه کولی شو خپل ګرافیک ډیزاین مربوط وسایل دا کولی شو هغه موږ تاسې سره انټرفیس دی. دغه ټول موږ تاسې انټرفیس دی. یو خبره موږ بله وکړه چې موږ وویله چې دغه انټرفیس از میډ اف نمبر اف ډفرنټ پینلز چې دغه انټرفیس د مختلفو پینلونو څخه جوړ شوی دی. پینلز مطلب ګور دا ټولز موږ سره یو فینل شو لایرز بل فینل شو دغه کالرز سویچز ګریډینس پیټرنز چینلز پارټس دا ټول موږ تاسو سره مختلفې پینل دي. لکه لایرز ګور دا موږ سره بیل پینل دی فوټوشاپ له خپله همدغه پینل څخه جوړ شوی دی. همدارنګه موږ مخکې وویل چې دغه هر پینلز بیا جلا جلا وظیفه لري. که لایرز دی دا خپله جلا وظیفه لري په دې باندې انشاءالله بیا په تفصیل سره خبرې کوو. ټولز دي چې ډېر زیات مهم دي همدارنګه کالرز دي سویچ دي دا ټول موږ تاسې په دې باندې بیا په تفصیل سره خبرې کوو. ښه راځو اوس ځو په انټرفیس باندې خبرې کوو چې په انټرفیس کې موږ تاسې دغه لاندې کوم مینوګانې چې دا شامل دي چې لومړی یو پېژنو. اول ځو هوم سکرین یا ویلکم سکرین. که موږ تاسې فکر وکړو یوازې دغه فوټوشاپ نه که موږ تاسې نور داسې اداري پروګرامونه لومړي ځل لپاره اوپن کوو نو هلته موږ تاسې سره هوم سکرین یا ویلکم سکرین راځي. لکه د مثال په ډول زه راځم ورډ څه کوم اوپن کوم
نو ګورئ دا ما سره د ام اس ورډ چې دی ویلکم سکرین دی دې څخه مخکې چې زه اصلي ډاکومنټ ته لاړ شم نو ما ته ویلکم سکرین نو تاسې به وګورو چې په فوټوشاپ کې ویلکم سکرین کومه دی را به شي فوټوشاپ به اوپن کړو نو وګورئ کله چې موږ تاسې فوټوشاپ اوپن کړو دغه یو صفحه موږ ته راځي دغه صفحه موږ سره ټوله څه ده ویلکم سکرین په نامه باندې یادېږي ویلکم سکرین دا موږ تاسې سره ویلکم سکرین دی دې نه مخکې چې موږ تاسې د فوټوشاپ نیو ډاکومنټس واخلو نو لومړی دغه صفحه موږ ته راځي چې دا ویلکم سکرین په نامه باندې یادېږي راځو دویم نیو ډاکومنټس څه ده موږ تاسې سره کله چې موږ تاسې فوټوشاپ اوپن کړو نو دا ویلکم سکرین شو له هغې څخه وروسته په کریټ نیو باندې کلیک کوو یعنې زه غواړم چې ځان ته یو نوی ډاکومنټ واخلم نو په کریټ نیو باندې به کلیک کړي له هغې څخه وروسته موږ تاسې سره دغه یو وینډوز راځي چې دا موږ تاسې بیا انشاءالله یو په تفصیل سره وایو لکه ریسنټ هغه فایلونه چې موږ تاسې اوپن کړي او غواړو چې هغه څه وکړم دوباره ریسنټ یې اوپن کړم سیف فایلونه کوم فایلونه چې موږ سیف کړي وي عکسونه راوړو پرنټ لپاره کوم یا ټول موږ تاسې سره دلته اندازې دي لکه په کومه اندازه باندې ته عکس کول پرنټ غواړې A4 A3 وغیره وغیره پرنټ همدارنګه تیر لیګل سایز یې موږ تاسې سره لکه A4 که غواړې چې پرنټ یې کړي دا نور هم موږ تاسې وو خرازو دغلته کله چې زه نوی ډاکومنټس اخلم نو لومړی به دلته څه وکړم یو نوم ورکړم مثال په ډول هر ډاکومنټ چې داخل ته یو نوم ورکوي ما نوم ورکوي ورته وایټ ګوره د دې راځو هایټ او وایټ یعنې طولي څومره او عرض څومره نو دلته موږ تاسې سره دلته واحدونه دي که ته غواړې چې یو نیو ډاکومنټ واخلې نو هغې ته به ته حتما د اندازهګیرۍ واحدونو څخه یو واحد به ټاکې لکه فکسل شو انچ شو سانتیمتر شو پنچ شو ملیمتر شو وغیره زه مثلا پکسل ما انتخاب دغه ته کولی شي چې په خپله خوښه ورته څه وکړي اندازه ورکړي د مثال په ډول 0 په 600 باندې دلته موږ تاسو سره اورینټیشن دي چې یو لینډسکیپ دی بل پروټریټ دی دغه ستا دغه نیو ډاکومنټ چې اخیستل کېږي لینډسکیپ دی شي که پروټریټ دی شي ریزولوشن دغه د پکسلونو واحد ته و چې ستا دغه نیو ډاکومنټ چې اخلي د دې د پکسلونو شمېر څومره وي څومره صفحه ښکلی وي نو دا به ډیفالټ موږ تاسو سره 300 دي 300 به پرېږدو دا هم هماغه انچ او پکسل خبره ده راځو دلته کالر موډ ته راځو کالر موډ موږ تاسو سره یو بیټ میپ دی بل ګراسکیل دی RGB دی سیماکې دی او لید دی نو به ډیفالټ به موږ تاسو RGB پرېږدو په دې کې انشاءالله کوو بیا که وخت وو انشاءالله په دې کالرس باندې مکمل خبرې کوو یو پېژنو نو راځو بیټس اته بیټس دا دومره مهم نه دي نو څومره چې دا به ډیفالټ راغلی همدغه اته بیټ په خپل حالت کې پرېږدو بیکګراوند کنټینټس دې نه مطلب څه دا کوم نیو ډاکومنټ چې موږ تاسې اخلو د دې دغه بیکګراوند دې څنګه وي وایټ وي بلیک وي کوم بل کلر ورکړی ټرانسپیرنټ وي او کسټم په خپله خوښه باندې کوم رنګ ورته ته جوړی خو زه هم چې نه په ډیفالټ چې دا کوم نیو ډاکومنټ زه اخلم د بهیر په نامه باندې دا باید څنګه وي دغه بیکګراوند یې سپین وي همدارنګه کلر پروفایل دي موږ تاسې سره په دې کې هم ګوتې نه په ډیفالټ پرېږدو نو راځو زه څه کوم کریټ باندې کلیک کوم که چېرته اوس دا کوم اندازه چې ما ځان سره سیف کړه لکه 0 په 600 کې لکه پکسل شو لینډسکیپ شو کالر موډ شو بیکګراوند وایټ شو که غواړم چې زه دا سیف کړم او بار بار زه دا دغه سیټاپ نشم کولی نو څه به وکړي را به شي دلته به کلیک کړي او بیا به ځان سره څه وکړي دا به سیف کړي یو نوم به ورکړي او سیف به کړي چې بیا کله موږ تاسو د دوم ځل لپاره راځو نو دغه سیف باندې چې کلیک کوو نو موږ تاسو سره به د خپل فایل دغه اندازه څنګه شوي سیف شوي په مغلوم نوم باندې تاسو راخلئ نو څه کوم کریټ باندې چې کله کلیک کړم نو ګوره موږ تاسو سره دغه نیو ډاکومنټ څنګه شو کریټ شو نیو ډاکومنټس موږ تاسو سره راغی دغه نیو ډاکومنټس دی راځو بل درې موږ تاسو په انټرفیس کې مینو بار وایو زه مینو بار پېژنو چې مینو بار څه شی دی په اډوب فوټوشاپ کې دا چې موږ تاسو سره هر پروګرام خپل مینو بار لري نو فوټوشاپ هم موږ تاسو سره مینو بار لري نو دا وګورئ دا موږ تاسو سره د اډوب فوټوشاپ مینو بار دی دا سطح موږ تاسو سره څنګه ده مینو بار ده مینو بار مو پېژنده بل موږ تاسو سره چې شته اپشن بار یا پراپرټیز بار اپشن بار یا پراپرټیز بار موږ تاسو سره دغه برخه ته سوي دا کومه برخه چې ښکاري دغه موږ تاسو سره اپشن بار یا پراپرټیز بار خو یوه خبره تل په یاد ساتئ چې دغه پراپرټیز بار چې کومه موږ تاسو سره ده د پراپرټیز بار یا دغه اپشن بارز دغه ټولز باندې د مختلف ټولز وروسته به وایو چې په هر ټولز باندې زه کلیک کوم هر ټول بیل موږ تاسو سره پراپرټیز بار دلته لري هر ټولز ور په دې ټولز کلیک کوم د خپل پراپرټیز بار موږ سره لري
کړه بیل لري دا ټول موږ تاسو سره بیل پراپرټیز بار لري دغه ټولز بار موږ تاسو سره په څلورو برخو باندې ویشل شوی سلیکشن برخه ده دغه موږ تاسو سره سلیکشن دی دا دغه څو ټولز چې دي د موږ تاسو سره سلیکشن دی دې پسې موږ تاسو سره بیا برشز دي دغه صحیح موږ تاسو سره برشز دي یعنې ټول هغه برشز ټول دلته موجود دي د هغې څخه وروسته موږ تاسو سره دغه دلته لاندې موږ تاسو سره چې دي دا موږ تاسو سره شیپس دي چې فوټوشاپ کې مختلف شیپس دي یا خپله جوړو یا هم دلته موږ تاسو سره شته دی راخلو او استفاده کوو دي او دا بل اکسټرا ټولز دي چې په دې کې موږ تاسو سره څه شامل دي کلرز موږ تاسو سره شامل دي دا موږ تاسو سره پینلز دي چې دغه هر پینلز موږ تاسو وروسته بیا په دې باندې هر بیل خبرې کوو موږ تاسو کولی شو چې دغه هر پینلز موږ تاسو کو حرکت ورکو په خپل خوښه جوړ کړو که هغه ټولز وي او که هر څه وي موږ تاسو کولی شو چې له دې څخه څه وکړو دا ارینج کړو خو یو خبره بل هم تل په یاد ساتئ کېدای شي دغه لایرس مانه دې ځای نه ورک شي یا ټولز څه کومه مانه ورک شي نو که چېرته دغه سیټ اپ زه څه وکړم مختلف قسمه را جوړ کړم په خپله خوښه باندې تاسو کولی شئ مخکې ما وویلې نو که زه غواړم دا ما سره ټول ګډوډ شو نو که زه غواړم که احیانا که چېرته تاسو څخه یو ټول څه یو پینل ورک شي نو تاسو کولی شئ تاسو به راشئ وینډوز مینو ته لکه مثلا ما سره دلته ټول موږ تاسو سره موجود دي ګوره کلرز شو همدارنګه لایرز شو ټولز شو اوس که یو ټولز مانه ورک شو که زه چېرته زه غواړم چې بېرته ټولز په خپل ځای کې راشي نو زه به څه وکړم دغې ټولز ته به زه چک ولګوم ګوره ټولز ما سره راغی خو زه هم نه څنګه چې فوټوشاپ زه نوی اوپن کوم باید ټول سیټ اپ یې هماسې بای ډیفالټ غوندې راشي نو څه به وکړي رای به شي وینډوز مینو ته او دلته به راشي ورک سپیس کې به څه وکړي ریسیټ ریزینشل باندې به کلیک کړي ګوره موږ تاسو سره فوټوشاپ لکه څنګه چې نوی اوپن کوو نوی انسټال کوو اوپن کوو نو هر څه موږ تاسو سره په خپل حالت ته راغله که دغه ټولز د پاسه دغه تاسو دغه دوه غیږې تاسو ته ښکاري کله چې په دې ځای کلیک وکړم موږ تاسو سره دغه ټولز په دغه شکل باندې ښکاري هغه ستاسې خوښه ده که چېرته داسې په یو لاین کې پرېږدئ او که نظم چې نه په ډبل لاین کې شي نو تاسو خپل سیټ اپ په خپله خوښه باندې ځان ته وکړئ مطلب زه غواړم چې دغه کوم دغه زه نه غواړم چې دا څه وکړم ډیلیټ کوی هم شي دي نه ټول یو څه وکړئ ډیلیټ کړئ چې کوم تاسو څخه زیات استفاده نه کوئ دا به څنګه شي دلته تاسو هم راتلی شي او کلوز ټب باندې کلیک وشي اوس ما سره صرف چې پاتې شو لایرز پاتې شو نو دغه د فوټوشاپ انټرفیس باندې مو تاسو وغږېدو فینلز باندې وغږېدو او بل یو خبره بله یاد ساتئ دغه موږ تاسو سره دا شو دغه کومه ساحه چې موږ تاسو سره ښکاري دې ته ورک ایریا وایي یا ماین ایریا په دغه ماین ایریا دغه کانواس چې دی په دې کې موږ تاسو کولی شو چې خپل ګرافیک ډیزاین وکړو عکس ایډیټ کړو بل وکړو وغیره وغیره نو دا موږ تاسو سره ماین ایریا ده اوس دلته یو پوښتنه پیدا کېږي زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې دا کوم انټرفیس یا انوایرمنټ دی د فوټوشاپ د دې دغه کلر څنګه دی تور غوندې دی یا ماته صحیح نه ښکاري یا دا مې نه خوښېږي زه غواړم چې د خپل انټرفیس دغه کلر څنګه وکړم چینج کړم تغییر پکې راولم که نه ګورئ موږ تاسو سره تور غوندې ښکاري دغه زړې ورینې فوټوشاپ کې موږ تاسو سره دغه د هغو چې کوم انټرفیس رنګ و هغه لږ سپین غوندې ګرای غوندې و که نه نو دې څنګه تور شوی و تور غوندې دی نو که بیا هم تاسو غواړئ چې دا په خپله خوښه ځان ترتیب کړي نو رای به شئ څه به وکړئ ایډیټ مینو ته په دې کې به پریفرنس باندې کلیک کړئ او د هغې څخه وروسته به راشئ انټرفیس په دې به کلیک وکړئ کله چې موږ په دې کلیک وکړو نو ګورئ دلته موږ سره به ډیفالټ څو کلر یې ګوره کالر تیم دی موږ تاسو سره یو بیخي موږ تاسو سره بلیک دی چې موږ تاسو دغه انټرفیس به بیخي تور غوندې شي او به ډیفالټ موږ تاسو سره دغه دی که ته غواړې چې دې نه نور هم روښانه شي نو دې باندې کلیک وکړه ګوره موږ تاسو سره دغه مینوګانې دغه پینلز چې دا هر څه څنګه شو لږ سپین شو که وایي چې نور هم باید سپین شي نو څه وکړه په دې باندې کلیک وکړه تر څو پورې تاسو ته ښه ښکاري شي یا زیاتره وخت که موږ تاسو فکر وکړو کله چې پراجیکټور کې موږ تاسې درس ورکوو او پراجیکټور موږ خپل لیپټاپ سره وصل کړی نو په هغه پرده کې بیا دغه تور بیکګراونډونه چې خاص په صحیح ډول سره نه ښکاري نو تاسو کولی شئ چې له دې کلرونو استفاده وکړئ تر څو څنګه شي تاسو ته روښانه ښکاره شي خو زه راځم نه ډېر سپین وم او نه هم زه یم چې په دغه زما دپاره صحیح دی اوکې شو نو اوس وګورئ موږ تاسو سره دا د انټرفیس کلر څنګه شو سپین غوندې شو نو هیله ده چې په انټرفیس به اوس څه پوه شوي یاستئ بیا هم انشاءالله که څه مشکل نو تاسو کولی شئ چې کمنټ پرېږدئ چې په هره برخه ستاسو مشکل انشاءالله مشکل به مو حل شي ښه راځو
راځو په سلاید کې هم موږ تاسې ګورو. راځو دا د فوټوشاپ موږ تاسې سره انټرفیس مخکې موږ خبرې پرې وکړې چې مینو بار شو، دغه موږ تاسې سره پراپرټیز بار شو یا اپشن بار هم دې ته ویل کېږي. دغه موږ تاسې سره ټولز بار دی یا ټول پینل چې دا موږ تاسې ویلې چې دا په څلورو برخو ویشل شوی دی. سلیکشن دی، برشز دي، شیپس دي او ایکسټرا یعنې کلرز دي. همدارنګه دا موږ تاسې سره پینل ډاک دی یعنې پلیټس دي چې په دې کې مختلف پینل نور شامل دي لکه کلرز شو، لایرز شو وغیره وغیره. دا ته موږ تاسې سره پلیټس وایي. دغه کوم عکس چې تاسو ته ښکاري دا موږ تاسې سره مین ایریا ده، یعنې په دغه مین ایریا کې موږ تاسې کولی شو چې خپل ډیزاین او یا هم عکس څوک ایډیټ کړو. دا موږ تاسې سره د کار ساحه ده په اصطلاح باندې. له هغې څخه وروسته راځو موږ تاسې ټاسک آف وینډو مینو. مخکې ما تاسو ته وویلې دلته زه راغلم او وینډوز مینو کې چې کله موږ تاسې دغه پلیټس ورک شي یا غیر منظم شي نو څه کوو، د وینډو مینو لارې څه کولی شو، یو پیدا کولی شو. مطلب که مشخص پینل نه ورک و نو وګوره لکه کلر شو، لایر شو، پلیټ شو، اپشن بار، ټول بار، نو ته کولی شي چې دې ځینې څه وکړې یو راولې. او که چې نه زه بېرته به ډیفالټ ریسیټ حالت غواړم نو څه وکړه، راشه ورک سپیس ته او په ورک سپیس کې په ریسیټ ایزمپشن باندې کلیک کړه. نو څه به شي، د فوټوشاپ خپل به ډیفالټ حالت ته موږ تاسې سره راشي. دا وګوره دغه د وینډوز مینو کوم ټسک چې موږ وویلې موږ تاسې چې په دې کې موږ تاسې کولی شو چې هایډ یا شو کړو، د خپل پینل څه وکړو، هایډ کړو یا همدارنګه ارینج کړو. لکه وګوره که غواړئ چې ټولز بار شو چک ولګوه، اپشن بار شو، کلر شو، لایر شو وغیره وغیره، نو د دې څخه تاسو کولی شئ. ښه له هغې څخه وروسته راځو ټولز پینل. ټولز پینل یعنې پلیټس. یوه خبره تل په یاد ساتئ چې په دغه ټول فوټوشاپ کې موږ او تاسې سره دغه ټولز پلیټ نه دي، دا ټولز دا ډېر زیات مهم دي. که چېرته یو څوک وغواړي چې فوټوشاپ په مسلکي ډول زده کړي نو کوشش دې وکړي چې دغه ټولز بار نه دی، دا د هر ټولز په صحیح معنا سره زده کړي. انشاءالله فوټوشاپ به داسې ووایي چې 85% د دې زده وي. دغه چې ټولز بار یې د دې انټرفیس کې ځای په ځای کړی دا په دې خاطر باندې چې دغه هر ټولز یې راوړی دلته ځای په ځای په کړی چې دا ډېر زیات استعمالېدونکي دي او ډېر زیات مهم دي. اصلا دغه کوم ټولز بار چې موږ تاسې ښکاري دا خپله د مینوګانو هغه مهم کوم ټولز چې دي یو زیات استعمالېدونکي دي نو هغه یې راټول کړي دي او دلته ترې یو ټولز جوړ کړی دی په دې خاطر چې موږ تاسې لنډه ترې استفاده وکړو، نو ډېر زیات مهم دي. مخکې موږ تاسې خبره وکړو چې دغه ټولز بار موږ تاسې سره په څلورو برخو باندې ویشل شوی و چې یو موږ تاسې سره اولنۍ برخه موږ تاسې سره شو سلیکشن و، دویم برخه موږ تاسې سره برشز و، او همدارنګه درېیمه برخه موږ تاسې سره شو شیپس او څلورمه ایکسټرا چې په ایکسټرا کې موږ تاسې بیا کلرز په دې باندې خبرې کوو. ګوره خبره بل هم کړې دلته که چېرته موږ تاسې دغه د موس کرسر راواخلو او د ټولز ته یې راوړو په هر ټول باندې موږ تاسې کلیک کړو که نه دا کرسر لکه مثلا زه راوړم د ټولز باندې کلیک کړم نو موږ تاسې ته به دغه ټولز نوم شارټکټ وغیره څنګه شي راښکاره شي. لکه د مثال په ډول زه تاسو ته راځم دلته وګورئ یو خبره بل هم ډېره زیاته مهمه چې دا کوم اډوانس ورژن فوټوشاپ نه دی دې کې یو خوبي دغه ده چې کله زه دغه موس کرسر راوړم او په هر ټولز باندې زه ولرم نو دغه ټولز نوم شارټکټ او لنډ ټوټوریال موږ ته تشریح کړی چې ګوره دا دغه استفاده کوي. ګوره لکه زه دا موس کرسر چې په دې ټولز ولرم ګوره وایي څه کار کوي، سلیکشن اخلي، همدارنګه د سلیکشن نوم ریکټانګولر مارکیو ټول دی، شارټکټ یې ام دی او لنډ ټوټوریال موږ ته شوی. نو دغه خوبي څنګه ده په دې اډوانس ورژن فوټوشاپ کې شته دی. نو تاسو چې غواړئ چې کوم ټول شارټکټ باندې نه پوهېږئ یا نوم یې نه درځي نو څه وکړئ، سمپل دغه موس کرسر راوړئ په هغه ټولز باندې ودروئ، تاسو ته به د ټولز نوم شارټکټ او لنډ ټوټوریال څه وکړي تشریح کړي. نو دغه خوبي په دې اډوانس ورژن فوټوشاپ کې موږ تاسو سره راغلې ده. له هغې څخه وروسته راځو موږ تاسې ټولز په دې خو موږ تاسې وپېژنده چې دا عموما په څو برخو ویشل شوې ده. خو یوه خبره بله مو دلته راغله دغه هر ټولز موږ تاسې سره په دې کې نور سب ټولز موجود دي. لکه داسې موږ تاسې ونه وایو چې بس همدغه ټولز په شمار باندې څو دانې دي او دا به یې زده کړو بس خلاص نه. موږ تاسې چې کله په دې ټولز بار کې په هر ټولز باندې کلیک کړو نو هغې کې دننه موږ تاسې سره نور سب ټولز څنګه دي شامل دي چې دا هم ډېر زیات مهم دي. ګوره مثال په ډول ګوره دا ټول ښکاري
دا هر ټولز کې موږ تاسو سره نور ټولز شامل دي. لکه مثال په ډول زه راځم د موو ټول باندې کلیک کوم، دا ګورم موږ تاسو ته یو ټولز ښکاري، خو ځکه چې کله رایټ کلیک وکړم ګوره دې کې دوه ټولز نور موږ تاسو سره موجود دي. همدارنګه سلیکشن ټول ته راځم، وګورئ په دې کې موږ تاسو سره سب ټولز نور هم شامل دي. په دې هر ټولز کې موږ تاسو سره دننه نور ټولز شامل دي. ان شاء الله موږ تاسو به په مسلسل ډول باندې دغه هر ټولز په صحیح معنا سره ووایو. ښه ګران دوستانو، دا وه موږ تاسې د فوټوشاپ اوله ویډیو چې په دغه ویډیو کې موږ تاسې د فوټوشاپ په اساساتو باندې خبرې وکړې، د هغې تاریخچه مو ولوسته چې فوټوشاپ څه شی دی، ولې مهم دی، کوم کسان فوټوشاپ ته ضرورت لري، او همدارنګه د فوټوشاپ په انټرفیس باندې موږ تاسې خبرې وکړې. نو دا وه زموږ ستاسې د نن ورځې ویډیو. نو الله تعالی دې وکړي چې ستاسې د خوښې وړ وګرځي. تر بلې ویډیو پورې مو په پاک رب سپارم. د الله په امان.